رحمت له پکتیا تر ملي مشرتابه د افغانستان د کرکټ له نوي مخکښ سره آشنا شي. افغانستان کرکټ بورډ رحمت زرمتي ته د ټیسټ او نړیوالو ورځنیو سیالیو د لوبغاړو مسؤلیت وسپاره. هغه لوبغاړی چې د کلونو تجربې، تخنیکی وړتیا او مهمو لاسته راوړنو له امله د دغه ستر مسؤلیت وړ بلل شوی دی. رحمت د 1993 کال د جولای په 8 په پکتیا زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او د افغانستان د کرکټ له تر ټولو باوري توپوهونکو څخه دی. نوموړي په نړیوال کرکټ کې د خپلې پیاوړې دفاع، خپلو شاټونو او د فشار پر مهال ثابت پاتې کېدو له امله ځانګړی نوم جوړ کړی دی. پخواني ریزونکي فیل سمنز رحمت د افغانستان له تر ټولو تخنیکی پیاوړو توپوهونکو بللی و او جانتن ټراټ هم د هغه د فشار زغملو او په ښه چټکتیا د منډو جوړولو ستاینه کړې وه. رحمت په 2014 کال کې د ورځنیو سیالیو لومړۍ لوبه ترسره کړه او وروسته د افغانستان لپاره په ټیسټ او ورځنیو سیالیو کې تر ټولو ډېرې منډې جوړې کړې دي. نوموړي د افغانستان په لومړۍ ټیسټ بریا کې مهم رول ولوباوه او د بنگلادیش پر وړاندې د افغانستان لپاره لومړنۍ بهرنۍ ټیسټ سلیزه ترسره کړه. د 2023 نړیوال جام سیالیو پر مهال رحمت د پاکستان، سریلانکا او نیدرلند پر وړاندې پرله پسې نیمه سلیزې وهلې او د افغانستان تاریخي بریاو په لړۍ کې مهمه ونډه واخیسته. اوس دغه تجربه کار لوبغاړی د لوبغاړي له مقامه د مشرۍ پړاو ته داخل شوی. په همدې اساس د افغانستان د کرکټ له مینوالو مو پوښتنه دا ده چې آیا رحمت به د خپلې تجربې او کرکټي پوهې په مټ باندې ملي لوبډله تر بریاو پورې ورسوي؟ نظر مو په کمنټ کې شریک کړئ.